د لوی مهربانه بخونکي سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه نن به در سره خپل یو داسې نظم شریکوم چې عنوان یې دی مریض. دا یو داسې مریض ته لیکل شوی چې د مرګ په بستر پروت وي او د مرګ انتظار کوي، ډېر د زندګۍ نه مایوسه وي او الله ته په زارو شي چې الله په دې خپل تېر ژوند ډېر زیات پښیمانه یم، ما له کې به خبره راکړې نو زه به ښه کارونه کړم او د بدۍ څخه به ځان ساتم، چې هره ګناه وي د هغې نه به ځان ساتم او چې هره نیکي هغې پسې به ګرځم او هغه به کوم. نور بیا تاسې په دې نظم کې ویې ګورئ او واورئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. مریض. اوس مریض یم، ناتوان یم، په ژوندون تېر پښیمان یم، که کارونه د ثواب وی، ښه حاصل به یې جواب وی، روح او نفس به مطمئن وی، که په یو الله معین وی، خو خوشحال به له دنیا تلې په رضا که د الله تلې. سر به پروت خوشحال وی، مطمئن به په تېر حال وی، نه به ویره نه به ډار وی، مایوسۍ به نه ګزار وی، نه له مرګه به نفرت وی، څومره پروت به په راحت وی. ارماني چې د تېر حال یم، پښیمانه په بد حال یم، تش لاسونه چې روان یم، وارخطا یم په سران یم. په آینه کې څنګه ښکارېږم، له خپل ځانه اوس ډارېږم، یوه بلا توره ښکاره شي، په کتو کې په غوسه شي، په لاسونو کې یې اور وي، مخې تور لکه د سکور وي. چې د تبر پرې ګزار کړم، لکه سیند په لاس ایسار کړم، که هر څو کړم وارونه، اوس بې وخته دي زورونه. نه پرې خوږه دا بلا شي، زړه مایوسه په ژړا شي، را روانه ساه مې اخلي، ویره ډار مې بدن واخلي. خپل الله ته په زارو شم، په دعا کې په سلګو شم، خپل الله ته په زارو شم، په دعا کې په سلګو شم، په ګناه خپل پښیمان شم، د تېر ژوند بیا په ارمان شم. د خوندونو لوی دریاب کې وخو تېر لهو لباب کې، کړی ظلم مې په ځانو چې ملګری مې شیطانو. بلا وګوره قرآن ته، لوی د دغه کتاب شان ته، په کتو ترې جوړ انسان شي، ښکلی یو دم دا زمان شي. بیا زما لوري ته راشي، ښه په مینه په مسکا شي، پوی که چا ځان په قرآن کړو، که عمل پرې کوم انسان کړو، هر مشکل به یې آسان شي، د قرآن په لار روان شي. ثواب پاتې که وخت تیر شي، ګناه پاتې خوند دې هیر شي. دا دنیا د امتحان ده چې بدي کړې په تاوان ده، هر څه کخ لره مرګی دی، پس له مرګه بیا ژوندی دی. په مرګي به مرګی راشي، زندګي به په خندا شي. نه به جنګ نه به جدل وي، نه به مړینه نه اجل وي، ټول به مینه محبت وي، نه به زړونو کې نفرت وي، نه به ولږه وي نه تنده، نه روزۍ پسې به منډه، نه ارمان به د تېر حال وي، هر سړی به خوشحال وي. څوک چې هره تمنا کړي، ورپوره به یې الله کړي. تل تر تله به ځواني وي، نه مرض نه به سستي وي، تل تر تله به ځواني وي، نه مرض نه به سستي وي، نه به غم نه به ژړا وي، ښه د ښکلو به خندا وي. په هر لور به وي ګلونه، په هوا کې سرودونه، د مرغو خواږه غږونه، د مستۍ ډک شمالونه. ښه به غم نه به ژړا وي، ښه د ښکلو به خندا وي، په هر لور به وي ګلونه، په هوا کې سرودونه، د مرغو خواږه غږونه، د مستۍ ډک شمالونه. ښه کارونه په دنیا کړه، د جنت دغه سودا کړه، که د الله کړې بندګي بورا کامیاب د زندگی، که د الله کړې بندګي بورا کامیاب د زندگی.